دا ورو سوال کړی دی چې د غسل او د اودس چاردام نه بعد موږ په تولیه باندې جسم اندامونه یا جسم وچو نو دا تولیه بیا صفای او که نه یې صفا ځکه چې په دې باندې بدن وچ کړی شو. جواب دا مسله یاده کوي بنیادي او ما د ډېرو درسونو کې عمدة الاحکام مشکات او نور درسونو کې دا مسله بیان کړې چې د غسل او د اودس چاردام نه بعد په بدن چې کومې اوبه پاتې شي یا چې اوبه سسیږي د اوبه پاکې دي دا پلیتې نه دي. نو چې اوس یو سړی کپړه راوالي او دغه اوبه پرې واچوي نو دا کپړه به پاکې که پلیته به پاکه ولې پاکه اوبه پاکې بدن د هغه پاک دی. او په دې باندې یو دلیل وښیم صرف یو دلایل پرې نور هم دي. حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی. ابو هريره رضی الله عنه وی د مانځه دپاره اقامت وموشو او صفونه برابر کړی شو. رسول صلی الله علیه وسلم مانځه ته م راووتو محراب له راغی. فلما قام فی مصلا نو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په محراب کې ودرېدو ذکر انه جنوب رایت شو ته جنابت په حالات کې یعنی غسل پې لازم دی. فقال لنا مکانکم نو موږ ته اشاره وکړه په خپلو خپلو ځایونو ودرېږي زه راځم. لاړ رسول صلی الله علیه وسلم غسل وکړو بیا راغی نو د ټولو ته په انتظار د ټولو ته په انتظار دا نه چې مولوي صاحب او امام صاحب یو منټ لیډ شي او ته کله ټوخي کې او کله سټ ګرې او کله یو طرف ته ګوره بل طرف یو منټ او دوه منټه به موږ داسې شي که نه لکه بس یا الله چې ګوره څه چلو شو او دا فیسبوک او دا په دې لارو کوڅو کې پالتو ګرځېده او دا کنځلې او بدې په ګنټو ګنټو څه پروا یې نه خو که امام یو منټ لیټ شو بس په ده باندې سم یو حال نه شي. رسول صلی الله علیه وسلم بیا راغی ثم خرج الینا ورأسه یقطر دلته دلیل زما رسول صلی الله علیه وسلم راغی او د سر نه یې اوبه څڅېدې که دا اوبه پلیتې وې نو بیا پکار وی چې رسول صلی الله علیه وسلم بلکل وچې کړی وې خو دا اوبه څڅېدې چې څڅېدې نو څه مطلب شو پاکې دي. نو چې اوس دا پاکې اوبه ته په یو کپړه او په تولیه باندې وچې کړې نو دا کپړه او تولیه به صحیح پاکه به وي دا به پلیته نه وي. نو حاصل د مسلې څه شو کپړه او تولیه سره پاکه ده.